د نظر حفاظت د ډیر زیات سخت دی د ژبې د حفاظت نه. د ژبې بلا سړی څه حفاظت وکړي خو د نظر حفاظت ډیر زیات ګران دی. تاسو ګورئ که نه اوس وخت کې وګورئ د نظر حفاظت څنګه ګران دی. د ژبې حفاظت خو آسان دی په دې وجه باندې چې خو زه ځان له ځای کې کښېنه، ځان له ځای کې کښېنه، کور کې نه. او د نظر حفاظت ګران ځکه دی چې نن ځان له ځای کې ناست یي نو فیسبوک به خامخا ګورئ. په فیسبوک کې خو که یو تصویر عام د سړي راشي دویم تصویر پسې د ښځې راغلی. یوټیوب که ګورئ یوټیوب کې به یو ویډیو چې کوم وي نو هغه به د نارینه وي خو به لوبسې د ګنده زنانه وي. اخبار که ګورئ په اخبار کې به یو تصویر د سړي خو 11-15 په پکې د ښځې او لاول نظر ډایرکټ په زنانه په تصویر باندې لګي. حفظ النظر اشد من حفظ اللسان. دارنګه او فرمایل عبدالله ابن مسعود هغه ویل من نظر نظرة الا وللشیطان فيه مطمع. څوک چې یو نظرم کوي د شیطان پای کې تمه شته دی. وایي هر څوک چې یو نظرم کوي زنانه وته نو پای کې د شیطان تمه شته دی چې زه سړی مې راګیر کړ. بس راګیرېدو واله دی اوس. دارنګه انس بن مالک رضی الله عنه فرمایل هغه نوجوانان ته نصیحت کوه ته ویل به چې که ښځه دې په خوا باندې تېرېدله نو نظر ښکته که چې کله تېره شو نو بیا نظر کولاو که خیر دی. دا نظر دې بیا وروسته بیا کولاو که د نظر د ښکته کولو. چونکې قرآن کریم کې الله رب العالمین دا مسله ښه په پرزور طریقې سره ذکر کړې وه او دا یې ویلي خلکو یې تنبیه ورکړې وه یعلم خائنة الاعین. الله وایي زه خیانتګرې سترګې پېژنم. خیانتګر سترګې کمې دي. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نقل دی خیانتګر سترګه هغه ده چې یو کس وي مجلس کې ناست وي د ملګرو سره خوا کې زرانه تېرېږي دی دې ملګرو ته ګوري چې د ملګري خو نظر په ما نه لګي نو چې ملګري ده ته نه ګوري دی پر سترګو په ګوټونو باندې ښځې ته ګوري چې ملګري په ده نظر ولګي دی زر نظر ښکته کړي. دې ته ویل کېږي خائنة الاعین. زما وروڼو نقصانات خو ډېر زیات دي او فواید هم ډېر زیات دي. نقصانات خدا دې ورن مختصر با ذکر کړو. غټ نقصان یې دا دی د الله حکم په عمل کول. نن دې ملګرو ټولو تپوس کوم مونږ په 24 ګنټې زندګۍ کې د دې فیسبوک او د دې واټساپ او دارنګې د دې یوټیوب په وجه باندې څومره مونږ د الله دا حکم د خپل لاندې کوو چې وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. کوم یو کس دی چې هغه کله موبایل کولاو کړی فیسبوک کولاوی یوټیوب کولاوی او ښځې تصویر پکې راغلی او ده دا ویلي چې ښځې ته ګوري او ده ویلي چې او دا خو زما د الله حکم دی چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. د چا فکر ته راغلی دغه ټیم کې زموږ د الله حکم یېري وي الله زموږ نه یېري په دغه ټیم کې. یو خو غټ نقصان دا دی چې د الله حکم په دې کې په عمل کړي. دویم غټ نقصان یې دا دی چې د مور د خپل خور د خپل لور د هغې عزت په خپله تار کول دي. دریم نقصان یې دا دی چې اکثر خاتمه د سړي خرابېږي په دې باندې. امام ابن القیم دغه کتاب کې لیکلی دی چې وره دا غلط نظر عشق معاشقه د دې نقصان دومره دی. شام کې په دمشق کې هلته یو مسجد د هغه یو مؤذن دینداره سړی خوش آوازه کس چونکې هغه وخت کې مخکې دور کې اذانونه خو لوډ سپیکرې نه وي بر به مینار ته ختل مناره به اوچت پای کې به اذان کاو دې منارې ته وخوتو اذان یې کاو. د دغه مسجد په خوا کې هلته یو کور د عیسیانو د نصاراو په دغه کور کې دننه یوه جنۍ ناسته وه نصارایي ښایسته. دغه جنۍ هغې د الله ښایست ورکړی و. دی چې کله منار ته وخوت منارې ته اذان یې کاو نظر یې په هغه جنۍ باندې ولګېد چې جنۍ باندې نظر ولګېد ډارک یې زړه ته ننوتله. هغې سره عشق پیدا شو مینه پیدا شوه. کله چې د اذان نه هغه فارغه شو مونځ کړی یا نه کړی ډایرک ورغی کور ته. چې کور ته ورغی هغې نه یې مطالبه وکړه د هغې د مور و پلار نه یې مطالبه وکړه چې دا جنۍ ماله په نکاح باندې راکړئ. چونکې د نصاراو سره د یهودو سره چې کله پاک دامني وي هغې سره د مسلمانانو نکاح خو جایز ده. صورت مایده کې داخل دي چې پاک دامني نو هغه ویل چې اصلي نه لپاره نکاح جایز ده. هغه زنانه جنۍ ورته څه وایي زه به ستا سره نکاح کوم خو په یو شرط باندې. هغه ویل شرط څه دی؟ ګوره عشق دی دومره لیونی کړی دی د یو نظر په وجه باندې چې هغه شرط هم قبلوي. وایي 1000 شرطونه قبول वो ये वो शर्त है वो सिर्फ जितनी का तैयार करते नोरी शर्त में नश्तरे सेवा देना चाहिए इस्लाम बपरेदे नसरानियत बे इख्तियार है अंग्रेज की गिबा और तेल बिल्कुल तैयार
د عشق په وجه باندې هغه نصرانیت اختیار کړ. بیا وګورئ نتیجې ته. جنۍ سره نکاح وشوه، واده نه دی شوی، واده ته ورځې پاتې دي. دی کوټې سر ته ختلی دی، کوټې په سر باندې په بلۍ باندې ګرځي. اچانک پې خطا شو، ښکته راوغورځېد. څه ټیماچ لاړ، په نصرانیت کې لاړو، جنۍ هم میلاو نه شوه، دین هم میلاو نه شو. همدقه شان خاتمې خرابه شوه. دا د غلط نظر په وجه باندې. اوس راشي ګورئ فوایدې وګورئ. اول نمبر فایدې داره امتثال امر الله، د الله حکم منودل، غټه فایدې داره چې موږ د الله حکم منو. دویمه فایدې داره چې کوم نظر سړی کوي پردۍ زنانه ته، دې ته سهم من سهام ابلیس ویلی شوی، او السهم المسموم، زهریله غشی دی، زهریله غشی. نو د نظر د ښکته کېدو په وجه باندې زهریله غشی زړه ته دننه نشي داخلېدلی. زهریله غشی کم چې دی د عشق معاشق یې هغه دې زړه ته نشي داخلېدلی چې کله ته نظر ښکته کړي. درېیمه فایدې دا ده چې د نظر ښکته کېدو په وجه باندې د انسان د الله سره مینه پیدا کېږي ډېره. دا په تجربې سره ثابت ده. څلورم فایده یقوي القلب ویفرحو، زړه مضبوطوي او زړه به خوشحاله. ته د عاشق سړي نه تپوس وکړه، عاشق سړي نه په ټوله دنیا کې غمزده سړی عاشق دی. چېرته یخ سوری به ویني هم به خفه، ښایسته خوراک به ویني هم به خفه. چېرې ځي دا ګوره زه ښایسته خوراک کوم، محبوبه خو ما سره نشته دی، هغه زما سره نشته دی. ښه خوراک پې مطره دی، ښه سوری پې مطره دی، ښه بیډ پې مطره دی، ښه ګاړی پې مطره دی. ټول غم، ټول غم. چې کله د انسان نظر محفوظ وي، د زړه به قوي وي، شجاع به وي، بهادر به وي، او د زړه به خوشحاله وي. نمبر 5 یکسب القلب نورا، زړه کې نورانیت پیدا کړي. دې وجه نه قرآن کریم کې الله رب العالمین چې کله دا ذکر کړی چې قل للمؤمنین او قل للمؤمنات، وروسته پسې بیا څه الله نور السماوات والارض، الله رڼا د اسمانونو ده. معنی چې الله تا ته وایي چې نظر ښکته کړو خو ستا په زړه کې به رڼا راځي که نه، نورانیت په زړه کې پیدا کړي. نمبر 6 یورث فراستا، په انسان کې زیرکتیا پیدا کړي. فراست، فراست دې ته ویل کېږي یو شی په نښو باندې، په علامو باندې معلومول. امام ابن القیم رحمه الله هغه څه فرمایي، ګوره اصل کې نظر چې ما ښکته کړه د پردۍ زنانه نه، دا خو مې د الله دپاره ښکته کړه که نه، چې د الله دپاره مې ښکته کړه. نو په یو حدیث کې راغلي من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، چا چې یو شی د الله دپاره پرېښود، الله به د هغې په ځای باندې ورله غوره ورکړي. تا د پردۍ زنانه نظر ښکته کړه، ستا په دې نظر کې الله داسې طاقت پیدا کړه چې ته به خلک په علامو معلومې. فراست دې باندې هر سړی نه پوهېږي. فراست سړی په نښو باندې معلومول، څوک چې د چا سترګو ته وګوري یاره دا سړی ټیک دی، دا غلط دی، دا حرام خور دی، دا حلال خور دی، غیب دانین ده، دې ته فراست پیدا کېدلی شي. دا سړی زناکار یا سړی پاک دامن دی، دا فراست پیدا کېږي د سترګو په ښکته کولو باندې. سړی نظر ښکته کړي، بل سړی په علامو باندې به پېژني چې دا ټیک دی او دا غلط دی، دا غل دی او دا صحیح سړی دی. دا نظر ښکته کېدو په وجه باندې. وم زړه مضبوطوي، استقامت سړي کې پیدا کېږي. او د هغې وجه اصل کې دا ده چې کوم سړی هغه وایي نظر ښکته کوي، نو یو اثر کې راغلی وهم بن منبه رحمه الله، دا یو تابعي دی، دی فرمایي چې الذي يخالف هواه، کوم سړی چې د خپل خواهش خلاف کوي، نو یفرق الشیطان من ظله، شیطان د هغه د سوري نه ویرېږي. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه دا مبارک راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم هغه ته ویلي و، عمره کله چې شیطان په یو لار را روان یو، ته په دقه لار ور روان یو، شیطان لاره بدلوي، تا له مخې نه درځي. د هغې علماو وجه بیان کړې وه چې عمر د خپل خواهش خلاف و. نو څوک چې د خپل خواهش خلاف کوي، شیطان به د هغه د سوري نه ویرېږي. بله فایده دا ده د شیطان لار زړه ته بندېږي چې سړی زړه نظر ښکته کړي. نظر په وجه باندې شیطان د انسان زړه ته داخلېږي، هلته زړه کې کار چې لري هغه د نظر په وجه باندې. نهم نمبر د سړي زړه فارغي، خپل فکر کوي. چې کله نظر سړی ښکته کړي که نه، د زړه و فارغوي، نو په خپل فکر کې باخته. او چې کله سړی نظر غلط کوي، ټول فکر به د چا سره وي؟ د محبوبې سره. خپل کار به تیری، روټۍ به تیری، کاروبار به تیر وي، مور و پلار تیر وي، هر څوک تیر وي،
ټول غمونه صرف دغه یو غم یې ګرځېدلی او چې سړي نظر ښکتی زړه یې فارغی صرف خپل کار ته متوجه بیا. 10 نمبر زړه روغ ساتي او حدیث کې راغلی الا ان فی الجسد مضغه، بدن کې یو ټوکړه ده، کله چې دا روغ شي تمام بدن روغ، چې کله دا فاسد شي تمام بدن فاسد. الا هو القلب، هغه زړه دی چې زړه صحیح ټول بدن صحیح دی. نو لہذا نظر د ښکته کولو فواید هغه دغه فایدې دي. راځئ زما وروڼو د خپل نظر به ښکته وساتو او الله د دې په عوض کې موږ دپاره ډېر څه تیار کړي دي. لہذا د دې یو غلط نظر په وجه باندې هغه څه موږ برباد نه کړو چې کوم د هغې قیمت موږ نشو ادا کولی چې هغه حورې دي. الله موږ له حورې تیارې کړي. ته نظر ښکته که الله به تعالی داسې حورې درکړي چې شپه ورځ به ورته تم ګورې، شپه ورځ به تا تم ګوري. قرآن کریم کې الله ذکر کړي دي. قرآن کریم کې د حورو په صفت کې څه ذکر کړي دي؟ حورو په صفت کې دا ذکر کړي چې هغه نظر بندونکي دي په خپل خاوند پسې او د خپل خاوند نظر په ځان پسې بندوي. فیهن قاصرات الطرف، په دې جنت کې هغه حورې دي چې هغې خپل نظرونه په خاوند پسې بند کړي دي. او یا دا معنا چې د خپل خاوند نظر یې په ځان پسې بند کړی چې خاوند به ډېر ښایسته وجه نه مسلسل هغې ته ګوري، بل چا ته به نه ګوري. اوې کتلې او نه کتلې، زه کتلې او نه کتلې، څه پیدا څه وشو؟ زه بېدبي دي ماتې یو ځای کې موږ یو اړه کې ولاړو، ګاډي کې ناست وم، نو یو کس اوس ټول اړې ایني، اوس یو پردۍ زنانه ده هغې ته په سلسل ګوري ګاډي ته کېناستئ سلاړه. نو ما ملګرو ته مال دا ګوره هسې تش پاڼې پاتې شي، څه فایده تا ته میلاو شه؟ دا کم ځي و کم ځي نه وه او هسې دې ځان ګناهګار کړې، ځان زرې زرې که لکه عقل نه کار اخیستل پکار زما وروڼو. دا عقل زموږ نه چا اخیستلی دی؟ دغه مقلتوب زموږ نه کله ختمېږي زما وروڼو. مؤمن خو هوښیار سړی عقلمند سړی، زموږ نه عقلونه چا واخیستل. لہذا خپل نظر محفوظ ساتئ. سوال درته کوم، موبایل استعمالوئ، موبایل موږ هم استعمالوو، استعمالوئ، غلط یې مه استعمالوئ. پردو زنانو ته پکې مه ګورئ، دا دومره نقصان دی. ګوره مخامخ چې تاله یو زنانه راشي که نه هغې ته کتل لږ مشکل دي، خلک هم شته کېدی شي وګوري راته، کېدی شي دا زنانه ایکشن والي. لیکن په موبایل کې چې کومه زنانې ته موږ ګورو هغې هر اندام موږ سی کولی شو. ولې څوک نشته چې موږ ته وګوري سوا د الله نه، او الله ته زموږ فکر نشته دی. او دې زنانه هم ایکشن نشي اخیستلی، د هغه سترګو ته هم زه کتلی شم، د هغه شونډو ته هم زه کتلی شم، د هغې هر اندام ته زه کتلی شم، څه پروا نشته دی. څومره غټ جرم دی. لہذا خپل زړه راټول کړئ. یو غټ نقصان یې دا هم دی، اخري خبره، غټ نقصان یې دا دی کوم سړی چې نظر غلط استعمالوي د ده په عبادت کې به خوند نه وي، د عبادت په خوند نه پوهېږي، دی به ولاړ په مانځه باندې خیال به بل طرف ته تللی، خیال یې الله طرف ته نه ځي. راځئ چې د خپل نظر حفاظت وکړو. الله دې زموږ حفاظت وکړي، الله دې زموږ د نظرونو حفاظت وکړي، الله دې زموږ د عزتونو حفاظت وکړي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.